ستا حسن به مې ووژني خونکاره ښاپیریا ستا حسن به مې ووژني خونکاره ښاپیریا ته مه راځه زمونږ د کور په لاره ښاپیریا مخلوق راپورې خاندي مړه بس که راپخلا شه مخلوق راپورې خاندي مړه بس که راپخلا شه جولی درته غوړومه زما یاره ښاپیریا صهیبه ستا د شعر په اورېدلو کې نشه ده صهیبه ستا د شعر په اورېدلو کې نشه ده شعرونه دې ټول ډک دي له خماره ښاپیریا ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلي خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو نن راغلي و راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر راسره ناستې کوي صهیب قادر صاحب نو ډېر وخته مو نه اخلم د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته راځئ په شریکه هرکلی وایي صهیب قادر صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه کومه چې رالی او موږ نم دا مرکه ریکارډ کړله نو یو جهان مننه ډېره زیاته مننه ستاسو هم کوو چې پروګرام دپاره مو راله وخت راوویستو پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوم ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول نه لومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېره زیاته به ښه نو بالکل غزل صدا رنګ دی چې ارشاد نوې غزل دی چې همت وکړه تکړه شه رابیدار شه مسلمانه د دې خاورې د امن طلبګار شه مسلمانه واه همت وکړه تکړه شه رابیدار شه مسلمانه د دې خاورې د امن طلبګار شه مسلمانه ته ګوره چې د امن بیرغ څنګه پورته کیږي یو ځل د باچا خان بابا په لار شه مسلمانه ډېر ښکلی زبردست مننه ته ګوره چې د امن بیرغ څنګه پورته کیږي یو ځل د باچا خان بابا په لار شه مسلمانه نو دا سړی خو تاله په نړۍ کې امن ګوري د دې سړي نه چوټ په چوټه زار شه مسلمانه ډېر ښکلی او د خوشي ګرځېدو نه هېڅ فایده نه ولاړېږي د خوشي ګرځېدو نه هېڅ فایده نه ولاړېږي د خان بیګار کوه چېرته په کار شه مسلمانه ډېر ښکلی دی او په دې دور کې بې د یاره ژوند چېرته تېرېږي یا یار پیدا کړه یا ته د چا یار شه مسلمانه ډېر ښکلی زبردست مننه او قادر خو په وطن او په جانان د سره تیر دی قادر خو په وطن او په جانان د سره تیر دی خو ته خلاف د غیر او د اغیار شه مسلمانه ډېر زبردست خوندور شعرونه قادر صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی شاعرۍ آغاز خو لیکل خو د 3 کالو نه کوم مات ګوډه او بس اولنۍ مرکم سید سالار سره راغلی و لږ وخت کې کالي برابرېږي بس صحیح دا را سره هم شریک که پښتو ادب کې بیا موږ سره ډېر زیات اسناد دي نو کوم صنف ډېر زیات دي لیکلی دی او خوښ صنف د کوم یو دی یاره غزل مې لیکلی او غزل مې خوښ دی غزل کې مې کار کړی ډېر صحیح 3 کاله د شاعرۍ وشو تر دې دمه د څومره غزلې لیکلي دي تقریبا یاره دا خو شمار نه به بار لکه کمې به یې خو لکه ما نه دي شمارلي صحیح تعداد یې راته نه دی معلوم صحیح دا را سره هم شاعري که تعلیم دی څومره دی تعلیم لسم جمعه ته پورې مې سبق ویلی دی او انشاءالله مخکې مې اراده شته دی ډېره ښه ده پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړم ادبي دنیا کې د استاد څوک دی چا نه زده کړه کوئ زده کړه خو د ډېرو کسانو نه کوو چې کم زموږ مشر دی او ښه لیکوال دی او تکړه شاعر دی نو هغه ټول زما استاد زه خپل استاد ګڼم او داسې مقرره استاد مې نشته دی صحیح کلامونه درنه اورو ملګري به هم دغه تمه لري نو بالکل یو 2-3 غزلې درنه اورو د هغې نه پس که بیا کومه پوښتنه رایادېده نو به درنه وکړو نو بالکل ارشاد جي بل غزل یې نه وی چې ارشاد زړه مې مستی غواړي مزغو کې مې سندرې ګرځي زړه مې مستی غواړي مزغو کې مې سندرې ګرځي په دې سبب را سره یو دوه نه لښکرې ګرځي امن پرست یم د مینې په ډېرۍ اوده یم امن پرست یم د مینې په ډېرۍ اوده یم دا مې ثبوت دی چې په خوا کې مې کونترې ګرځي او د ښار واکدار لره بس دا شرم پوره دی که نه د ښار واکدار لره بس دا شرم پوره دی که نه د سوال ډوډو پسې
چې ځای په ځای تور سرې ګرځي زبردست او هغه د خلقو د پیغور له ویرې داسې شو چې نه د سحر ښکاري نه د مازدیګرې ګرځي یو څو موریانو خپل بچي سکول ته سحر لیږلي یو څو موریانې په بچو پسې اوترې ګرځي زبردست بیا ووایه دا مننه یو څو موریانو خپل بچي سکول ته سحر لیږلي یو څو موریانې په بچو پسې اوترې ګرځي چې په غربت مې خبر شوي دي قادره یاره هغه خواږه یاران هم رانه لرې ګرځي بیا ووایه دا شعر بیا چې په غربت مې خبر شوي دي قادره یاره هغه خواږه یاران هم رانه لرې ګرځي ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی بل غزل درنه هم ورونو بالکل بل غزل به درته ووایم زوړ غزل به درته ووایم چې په انتظار باندې دې ستړی کړمه په لویه لار باندې دې ستړی کړمه زبردست په انتظار باندې دې ستړی کړمه په لویه لار باندې دې ستړی کړمه کاپرې بس که اظهار وکړه که نه خدای ګو انکار باندې دې ستړی کړمه ډېر ښکلی کاپرې بس که اظهار وکړه که نه خدای ګو انکار باندې دې ستړی کړمه خانه بچوله به سوړمه که نه که په بیګار باندې دې ستړی کړمه خانه بچوله به سوړمه که نه که په بیګار باندې دې ستړی کړمه غریبۍ ستا مېرمن د هم واخلمه په پردي ښار باندې دې ستړی کړمه او غریبۍ ستا مېرمن د هم واخلمه په پردي ښار باندې دې ستړی کړمه د یوسف خان او شیربانو قصه شوه لکه کړمار باندې دې ستړی کړمه زبردست صهیب له ژوند کې رنګیني پیدا کا تش په خمار باندې دې ستړی کړمه زبردست ډېر ښکلی قادر صاحب دا سره شریک که اوسنو شاعرانو کې د کوم شاعر خوښیږي د هغه نه ډېر زیات متاثره نو یاره تاسو ته خو ما وختي مې ویل چې شعر لیکي او د شعر سره مینه لري او په نوم شاعر دی نو خوښ مې دی او ټول مې د زړه سرونه مې دی ټول بس صحیح ټول سپورټ کوم غزل درنه یو بل ورونو بس بیا پروګرام راټولو یو غزل سره بل پروګرام کې شریک رومانی غزل لی ارشاد چې دا شنه بنګړي چې په سنګلو ګرځي کافر خایس یې سر په کلو ګرځي دا شنه بنګړي چې په سنګلو ګرځي کافر خایس یې سر په کلو ګرځي خدای دې زما په شان پرنځ اخته کا چې بیا دې مور په خدای بخلو ګرځي خدای دې زما په شان پرنځ اخته کا چې بیا دې مور په خدای بخلو ګرځي او پام کوه دا پښتنه ونه بولي پام کوه دا پښتنه ونه بولي چې د حیا صادر په ولو ګرځي او زمې ریبار د ګوتې ونیولم په پېښور کې مې په ښکلو ګرځئ زمې ریبار د ګوتې ونیولم په پېښور کې مې په ښکلو ګرځئ خلک یا جام او یا پیالې راوړي خو دا لیونی مې په بوتلو ګرځئ مننه خلک یا جام او یا پیالې راوړي خو دا لیونی مې په بوتلو ګرځئ د صهیب کلي کې څوک خوښه نه شوه زما په خیال اوس یې په خپلو ګرځئ زبردست ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب را مخې ته کوي کوم چې په ټول پوره او معیاري وي خپرونه د ادبي ګلونو را سره ناست صهیب قادر دغه خوندور شعرونه مو واورېدو اخره کې قادر صاحب دغه کتونکو له پړمو څه خبره وي څه لنډ غونته پیغام ورکول غواړي نو بالکل پیغام خو دا به ورله ورکړو چې بس مینه وکئ او مینه کې ژوند دی او ژوند کې مینه ده چې دا دواړه یو بل سره چې کوم دی نو اینو ژوند به ستاسو آسان تیر شي صحیح ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې را سره ناست یو ملګرو دا خپرونه نورو ملګرو سره در سره شیر کوي چینل در سره هم سبسکرایب کوي تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست مېلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت نو لوی لا پامه